په دې فلم کې موږ یو جنۍ ګورو چې شپې ټایم وي او هغه ته اچانک تښتي داسې معلومیږي چې هغې پسې څوک شوی دی او هغه مړه کوي. هغه په منډه یو روډ ته راشي او هلته نه یو ګاډی را رواني او هغه ګاډی دې ته ودرېږي. هغې نه یو څو کسان راکوز شي او داسې معلومیږي چې دغه کسان همدغه جنۍ پسې شوي او دوی مړه کوله. بیا هغه کسان د جنۍ ولي او په تبرګي باندې مړه کړي. بل خواته موږ یو بله جنۍ ګورو چې هغه د فیملۍ سره همدغه کلي ته را روانه وي او دلته چوټیانې به تېروي. هغې سره خپل یو پلار او له هغې مېرنۍ مور هم ورسره وي. د کې چې دغه ښځه ډېره زیاته بدې شي ولې چې دی داسې محسوس کوي چې دا دې سره دومره مینه نه کوي چې څومره په دې سره خپلې مور مینه کوله. د کې چې پلار دوی راوستي چې دا یو ځای ټایم تېر کړي. دوی به یو رسټورنټ ته ودرېږي. هلته دوی روټۍ ته کښېني خو کیسي ورته وایي چې زه روټۍ نه خورم، زه مړی یم. خو د هغې پلار هغې ته وایي چې ته ولې هر ټایم داسې عزت کوې. هغې روټۍ خوري او هلته نه روان شي. په لاره کې کیسي ته خپله یو ملګری را یاده شي چې دوی دواړه به یو ځای ویران ځای ته لاړو. هلته به دوی نشه کوله. هغې نه پس ته دوی هغه کلي ته راورسېږي او د دوی دا کور ډېر ویران او ډېر شړ ځای کې وي. د دې پلار خپل ورور ته چابۍ لپاره ټلیفون وکړي خو دغه کور پیله نه دننه کلاو وي. کیسي خو لاړه شي ځان ته یو کمره ونیسي خو د دې دا کمه مور چې ده هغه ډېره سخته غوسه شي او پریشانه شي. خو د هغې پلار هغې ته وایي چې خیر دی دا ماشومه ده نه پوهېږي. کله چې شپې ټایم کې روټۍ ته دوی کښېني خو کیسي ورته یو ځل بیا وایي چې زه نه خورم، زه مړی یم، چې په دې باندې د هغې پلار سخت غوسه شي او هغې نه ناراضه شي. هغې نه پس ته کیسي د پلار ګاډي کې کښېني او ښار ته راشي. کیسي هغه ته یو سړي نه شراب غواړي خو هغه ورته انکار وکړي او ورته وایي چې ته لا وړی. خو کیسي ورته خپل نقلي شناختي کارت ور وښیي. هغلته یو سړی راشي او کیسي تنګه کړي. هغلته دوه ملګري ناست وي چې هغه کیسي ځان سره کښېني او شراب ورته ورکړي. کیسي ورته وایي چې موږ دې کلي ته یو څو ورځو لپاره راغلي یو، بیا به دلته نه موږ لاړ شو. کیسي ورته وایي چې زه په خپل ښار کې داسې ویران بلډینګونو ته تلم او هلته به زه ناست وم او ما به نشه کوله، او که دلته هم داسې ویران بلډینګونه وي نو تاسو یې ما ته وښایئ. خو هغه هلک ورته وایي چې هلته یو کور شته. خلک وایي چې هلته به پیله یو فیملي اوسېده خو اوس پکې یو ورور او خور اوسېږي. خو هغې دواړه د کوره بلکل بهر نه روځي. پته نشته چې هغې په کور کې څه کوي او تر اوسه پورې هغه هېچا هم نه دي کتلي. کیسي ورته وایي چې هغې دواړه تر اوسه پورې کور نه دي راوتي. هغه جنۍ ورته وایي چې هغه تر اوسه هېچا هم نه دي کتلي او د دې کلي نه ډېر زیات هلکان او جینکۍ اغوا شوي دي. ډېر خلک دا ګڼي چې دا ورور خور دوی اغوا کوي او مړه کوي یې او تر اوسه پولیس هم دوی نه دي نیولي. بیا کیسي دوی ته دواړو ته وایي راځئ چې هلته لاړ شو او دوی هغه کور ته بیا لاړ شي. کیسي ورته وایي چې زه له کور دننه ځم خو دوی دواړې ډېر منې کړي خو کیسي بلکل نه منې کېږي او هغه دې کور ته راننوځي او دا دواړه ملګري هم ورسره راننوځي. دوی د هغې کور په منځ ته راغلي او اخوا دېخوا ګرځي خو دوی ته داسې څه میلاو نه شي. دوی بیا له کور ته خانې ته راکوز شي چېرته چې ډېر ګنده بوی وي او هلته وینه هم پرته وي. هلته یو کیمره پرته وي چې هغې کې ریکارډینګ وي. دا هماغه جنۍ وه کومه چې موږ فلم کې په شروع کې کتلې وه چې یو دوه کسان ورپسې شوي. دا هماغه ورور او خور چې دې پسې شوي وي. په دې ویډیو کې دوی وګوري چې دا ورور او خور دا جنۍ مړه کړي او دوی پوه شي چې دا دواړه قاتلان دي. بیا د بار نه دوی اواز واوري او هغه ورور او خور کور ته راشي. دوی درېواړه ترې هغلته پټ شي خو دا دوه ترې د کور په کړکۍ باندې وتښتېږي او د کیسي هلته خپه ګیره شي او هغه ګیره شي. کیسي د دې د نیا کمرې ته لاړه شي او په بیډ کې هغه یو ډانچه وګوري او دا له هغې د نیا ډانچه وي. پته نشته چې دوی دا ولې اوسه پورې هلته ایښولې ده. هغې نه پس ته کیسي هم په کړکۍ باندې بار وځي او منډه کړي خو دې سړي خور په هغې باندې ډز په ګاډي وکړي خو هغې بچ شي او وتښتېږي. د دې جنۍ ورور راشي او دې ته وایي چې دې خو وتښتېدو دا به اوس موږ څنګه پېژنو. خو دا خور ورته وایي چې فکر مه کوه ما له هغې په ګاډي باندې ډز کړی دی. کیسي او د دې ملګري خو هلته نه راوتښتېږي خو دغه هلک ورته وایي چې دا ډېر خطرناک ځای و او دغه خلکو به موږ اوس پېژندلي هم یو. اوس به موږ ته پکار دی چې ډېر محتاطه اوسېږو او دوی دواړه هلته نه لاړ شي او کیسي هم کور ته راشي. کله چې د کیسي پلار ګاډی وګوري چې په ډز لګېدلی دی نو کیسي نه تپوس کوي چې دا چا. خو کیسي ورته انکار وکړي ورته وایي چې ما ته خو هېڅ پته نشته.
هغې نه پس د کیسي پلار پولیس ته ټلیفون وکړي او راشي او هغې ته دا نشان وښیي. خو دغه پولیس والا ورته وایي چې کیدای شي دلته خلک شکار ته راځي او د هغې ویشتی وي. هغې نه پس د کیسي خپلې ملګرې ته ټلیفون وکړي او د ټولې کیسې باره کې ورته هر څه. بل خواته هغه ورور او خور یو ځای ناست دي او دغه خبرې کوي چې دا کم خلک وو چې زموږ په باره کې ورته هر څه پته ولګېده. خو هغه ورور ورته وایي چې ما پکې هغه هلک وپېژندو، هغه اکثر په کلب کې ناست وي. او خور هم ورته وایي چې هغه جنۍ هم ما وپېژنده، هغه د کلب والا لور ده. خو دې دواړو ته اوسه پورې کیسې باره کې پته نشته. بیا دې جنۍ ته د ملګري ټلیفون راشي او هغه ډېر زیات جاړي او ورته وایي چې پلیز ما بچ که. دا جنۍ بیا د ملګري کور ته لاړ شي خو د هغې ملګري نیولې وي. بیا دا خلکه دا جنۍ هم ونیسي او ویې تړي او کور ته یې بوځي او تاخانې ته یې کوزه کړي او بیا ورته وایي چې شابه ما ته بله جنۍ وښایه تاسو سره هغه څوک وه. دغه هلک ډېر زیات یېرېدلی وي او د هلک کیسې په باره کې هر څه دوی ته ووایي. هغې نه پس ته دوی دواړه مړه کړي او دغه هلک خپل جانور ته ور واچوي او ویې خوري پې او دغه جنۍ حلاله کړي او پخه یې کړي او ویې خوري. اوس دې دواړو ته د کیسې په باره کې پته ولګېده. بل خواته کیسې ډېره زیاته یېرېدلې او پریشانه وي. هغې نه خپله مور تپوس کړي چې ته ولې پریشانه او خفه یې. خو دا خپل مور سره خوله ووایي او جنګ ورسره وکړي او هلته نه بهر لاړه شي. دا یو ځنګل ته راشي، دا هلته څه چغې سورې واوري. دا ډېره زیاته ویریږي او حیرانه پریشانه شي. دا هلته نه لاړه شي. دا بل څوک نه وي، هغه ورور او خور وي او هغې کیسې اوس وکته او له هغې کور هم ویې کتو. بل خواته کیسې هغه کلب ته لاړه شي او هغه ملګري پسې ګرځي خو هلته یو پولیس راغلی وي او هغه دې نه تپوس وکړي چې هغه ملګري دې څه شو. دا ورته وایي چې ما ته خو پته نشته خو زه ورسره پرون میلاوه شوی وم. هغه پولیس والا دې ته خپل یو کارت ورکړي او ورته ووایي چې کله هم تا ما ته ضرورت شو په دې نمبر ما ته ټلیفون وکړه. بل خواته د کیسې مور او پلار په کور کې ناست وي او بهر نه څوک دروازه وډزوي. کله چې د کیسې پلار بهر ورشي هلته ډېره زیاته وینه پرته وي او هغه ویریږي. هغه هلته لیوني ورور او خور ورسېږي او د دې مور او پلار ونیسي او ویې تړي. کیسې چې کور ته راشي او وینه وګوري هغه هم ویریږي او هغه پولیس والا ته کال وکړي. هغې نه پس هغه کور ته راننوځي او بیا ګوري چې له هغې مور چا تړلې وي کورسۍ سره او ډېره زیاته یې والي وي. کیسې دې نه تپوس کوي چې دا چا تاسو داسې والي یې. هغه ورته وایي چې هغه سړی ستا شاته دی او سړی راشي او کیسې هم وتړي او ویې وښي. بل خواته د هغې خور د کیسې پلار ځنګل ته بوتلی وي او په هغې نشانې پخوي او په سر باندې ورته سیب ایښولی وي. د کیسې پلار دې ته وایي چې ته پیسې والا خو موږ پرېږده. خو دا ښځه ورته وایي چې نه موږ ته پیسې نه دي پکار، موږ انساني جسم خورو او د انسانانو غوښه هم خورو. هغې نه پس ته دغه ښځه د دې په پلار باندې ډز وکړي خو سیب ولګي او دا بچ شي. بل خواته د کیسې مور دې سړي ته وایي چې ته ولې موږ سره داسې کوې. خو دا سړی ته وایي چې دا تپوس ته د کیسې نه وکړه. کیسې ورته وایي چې زه خو د دې کور ته هسې تللی وم، ما ته پته نه وه چې دا خو قاتلان دي او دا سړی د هلته نه بیا لاړ شي. کیسې راپاڅېږي او ټلیفون راواخلي او پولیس ته ټلیفون وکړي او واپس په خپل ځای کښېني. بیا دا ورور خور د کیسې پلار ځان سره راولي خو هلته کې هغه پولیس والا هم راشي. دا پولیس والا دې سړي ته وایي چې تاسو ته ما ویلي چې د ښار خلکو ته څه مه وایئ، اوس دا ته پرېږده. خو دا سړی ورته وایي چې ولې پرېږدو. بیا دا سړی ته وایي که تا زموږ سات رانه کړو نو ستا ټولې ویډیوګانې به موږ پولیس ته ورکړو او دا مه هېروه چې ته زموږ خپل هم یې. نه دا معلومه شوه چې دا پولیس والا هم دوی سره میلاو دی او د دوی خپل هم دی. بل خواته دا جنۍ په دې باندې ډز وکړي او دا ورور خور د پولیس والا هم مړ کړي. بل خواته د کیسې پلار خپله ښځه تښتولو کوشش کوي خو هلته کې هغه ښځه راشي. کله چې دا ښځه په دې پلار باندې ډز کوي نو هغه ورمنډه کړي او ویې وښي خو هغه یې په چاقو باندې ووهي او زخمي کړي او له هغې مور چې کله تښتي نو هغه هم ونیسي هم په چاقو باندې ووهي. بل خواته کیسې د پلار تمانچه راوړي او پر یې ښځې باندې ډز وکړي او په لاس باندې ولي او بیا د هغه ځای نه وتښتېږي. بیا دا ښځه خپل ورور ته راشي او هلته کښېني. بیا موږ ګورو چې د کیسې پلار هم هلته دوی ځان سره کېنولی
او دا سړی ورته وایي چې اوس به زه تا مړ کوم او ستا غوښه به هم پخوم او خورم به یې. دغه سړی خپلې خور ته وایي چې ورشه او کیسې مړه کړه. کله چې هغه ښځه راشي نو کیسې پې شاته نه د تبر غوځار وکړي او هغه همالته مړه کړي. بیا کیسې راشي هغه سړي پسې او هغې په ټوپک باندې هغه ولي او اور ته یې ورلړه کړي او په اور یې وسوځوي. دغه شانتې موږ ګورو چې کیسې خپل مور و پلار بچ کړي او هلته نه یې بوځي او هسپتال ته دوی لاړ شي. دې نه پس ته دوی اوس خپل کور ته روان شي او دا کلی پرېږدي. بیا موږ ګورو چې کیسې اوس خپل مور سره ډېره ښه وي او په مینه ورسره وخت تېروي او دې سره زموږ فلم دلته ختم شي.